بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دومره خبره دا ده چې د وصولنامې موضوع دا ده چې د اسلامي امارت د مبارزې په وخت کې هم محاکم درلودل او د هغه محکمو د پاره وصولنامه و. هغه وصولنامې په اساس د شریعت په اساس جوړه شوې و، یعنی فقه په اساس جوړه شوې و، فیصلې به کېدې. اوس هغه اصولنامه د بیا تجدید او بیا کتنه پې وسوه. طبیعي ده چې هغه وخت شرایط بدل وو، په افغانستان کې جګړه وه، د فعالیت ساحې محدودې وې او اوس ټول افغانستان د حقوقي مسایل پکې ګڼ دي، محاکم ګڼ شول. نو اوس دغه اصولنامې یو څه اپډیټ غوښتي، یو څه د وسعت یې غوښت. دغه په اساس نوې اصولنامه په شریعت په اساس او د حنفي فقه په اساس باندې جوړه شوې ده او دا یوه اړتیا وه. خو پوښتنه دا ده چې ځینې پوښتنې په دغه نوې اصولنامه کې شته له خلکو سره. اول خو دا ده چې ما لکه چې مخکې اشاره وکړه ده، تر ننه پورې د افغانستان تیرو حکومتونو اساسي قانون لاره او د دغه قانون له مخې د وګړو حقونه یو شانو. خو دغه نوی قانون د لومړي ځل لپاره د افغانستان وګړي په طبقو ویشي. ولې؟ نه، دلته تڼۍ صاحب محترم یو څه تفاهم منځته راغلی ده. ما ته ښکاري دا ځینې خلک چې انتقادونه یې وکړه او یا په دې اصولنامې باندې اعتراض وکړ، متاسفانه چې هلته یو خلای معلوماتي وجود لري. دوی په دې نه پوهېږي چې اوس دا قانون د محاکمو د اجرااتو قانون ده که د مملکت اساسي قانون. داسې نه ده. اساسي قانون خو جلا د حکومت تشکیل باندې بحث کوي. دلته د محاکمو د صلاحیتونو په چوکاټ کې بحث کوي. د حقوقو مسایل تڼۍ صاحب محترم په شریعت کې د جزایي برخه یې کوم قوانین لري، دا په شریعت کې داسې تسجیل شوي دي چې موږ درې ډوله باندې قوانین لرو. یو هغه ده چې حدود پکې معین وي، حدود الله ورته وایي. په هغو کې ټول خلک مساوي دي، برابر دي د قوانینو په وړاندې، او د ثبوت په وخت د شرایط په وخت کې جزا په ټولو باندې تطبیقي. که هر څوک خدای نکړه که جرم وکړي او حد پې لازم شي هغوی باندې مساویانه حدود تطبیقیږي. یوه موضوع. دومره حقوقي موضوعات دي، هغه د حقوق العباد موضوعات. هغه کې یو چا په بل چا حق په دې کې د هیڅ چا هم د چا سره فرق نشته. که خدای دې نه کوي او د مسلمانانو په امیر باندې مې څوک حق ولري دعوا پرې وکړي، محکمه په خپله پرېکړه کوي. دا هم په اسلام کې اصل هم لري او اسلام شریعت ته ځانګړی حکم لري. او دریم هغه مسایل دي چې هغه تعزیرات بولي. تعزیرات په محاکمو کې څوک چې په جزایي مسایلو باندې پوهېږي او شریعت باندې پوهېږي، هغوی پوهېږي تعزیر دی مفوضه امورونه د مسلمانانو امیر ته سپارل شوي، هغه امیر بیا خپل هغه صلاحیت قاضي ته سپارلی شي او قاضي ته واک ورکولی شي تاسې تعزیر تعیین کوي. او دا مفوضه امور دي، یعنی با صلاحیت د امیر د وخت سره وي. او دغه تعزیرات د تعذیب لپاره وي. تعزیر د دې لپاره نه وي چې چاته د عمل جزا ورکړي، بلکې د دې لپاره وي چې بیا تکرار د عمل ونسي. تعذیب ورکړي. خو همدغه برخه کې په همدې برخه کې پوښتنه ده. ګورئ اوس د دوهم فصل نهمه ماده همدا خبره کوي، لږ وضاحت پکار دی. وایي د جاني په اعتبار تعزیر لاندې مرتبې لري: د علماو او رتبو خلکو تعزیر، د اشرافو، د ټولنې د متوسطو خلکو تعزیر او د ټولنې د ټیټو خلکو تعزیر، چې طبیعي ده د هر چا دپاره سزا فرق لري. ولې دا توپیر پکې راغلی دی؟ فکر نه کوئ چې دا ټولنه په طبقو ویشي؟ دغه موضوع ته تڼۍ صاحب دغه موضوع ته راځم. په تعزیر کې له شرعي پلوه چې په دغه قانون کې که تاسې وګورئ کوز پاورقي لري یا حاشه لري، په هغو کې هغه د شرعي مراجعو حوالې شته، ډېر قوي دلیل دقیقې. که څوک په حنفي فقه باندې پوهېږي، هلته رد المحتار باندې حواله ورکړل شوې ده، فتاوا هندیه یا عالمګیري باندې حواله ورکړل شوې ده. په نورو مهمو فتاواو چې په حنفي مذهب کې علما پوهېږي، دا مهم مراجع دي. د هغو له دغه استنباط له مخې نه دا داسې وي چې ټولنه کې دا تعزیر چې ورکول کېږي خلک متفاوت دي. موږ مخکې ویلې چې تعزیر د دې لپاره ورکول کېږي چې خلک منع شي له جرم نه جزا دپاره. نو ځینې خلک په یوه خبره منع کېږي، په یوه خبره حیثیت لري، عزت نفسي یې لوړ وي. ځینې خلک بیا نه وي، هغه متکرر مجرم وي، هغه بیا سزا ورکول غواړي، یا فزیکي سزا ته لا ضرورت لري. ځینې خلک په احضار محکمې باندې منع کېږي، بیا هغه کار نه کوي. ځینې خلک کاري خلک بیا حیثیت نفسي لري، هغوی چې محکمې ته حاضر سي یا خبره ورته وسي، هغوی بیا تکرار دغه کار نه کوي. نو دا ټولنه متفاوته ده، ځکه قوانین په وړاندې متفاوت دي. او یو شی بل تڼۍ صاحب تاسو متوجه سئ، دا قوانین موږ له ځانه نه دي جوړ کړي، دکې حنفي فقه نه صرف جزیه رانقل شوي دي.
هغه مراجع چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې کوز لیکل شوي دي په هغو کتابو کې هغه تشریح شوې ده د جزا بله تقسیم شوې ده لنه تقسیم شوې ده په هغه اساس دغه لما سره شته دا اصولنامه را سره ده او دغه ټول شیان په عربي رښتیا هم تشریح شوي دي ستاسو خبره صحیح ده خو پوښتنه دا ده چې شرایط فرق کوي کیدای شي چې په عادي وګړو کې چې تاسو وایي چې د ټیټې طبقې وګړي دي په دې کې داسې کس وي چې خبره سمه واوري او کیدای شي چې د اشراف په نسبت د قانون سم مراعات کړي بیا خو هغه ټیټ نه سو بیا خو هغه متوسط ته پورته کېږي په خپل دغسې څوک وي او یا د ټیټ کس هغه چاته وایي چې متکرر مجرم وي یعنې څو وارې په غلا نیول شوی وي څو وارې مثلا داسې کار کړی وي چې هغه بد کار وي څو وارې داسې کار کړی وي چې هغه جرم وي دی نه یې منع شوی نو ته مجبور یې قاضي باید د ده حالاتو ته په کتو په ټولنه کې دغه فساد زیادت ته په کتو دی بندي کړي او یو بل کس هغه کار کوي هغه د لوړ حیثیت څوک وي او څوک چې خبره پیږي عزت نفسي لري د قوم مشر وي یو حیثیت ورله غاړي وي هغه بیا کېدای شي ورته وایي محترمه دا کار تا نه سوی بیا د پار تکرار نشي بیا جزا درکول کېږي اوس هم خبر کړئ دا سړی دومره ډېر منع کېږي په دې خبره له کابل چې په بند باندې محکمې کې منع کېږي ځکه په ټولنه کې دا د تعزیراتو ما مخکې ویلي چې هغه حیثیت د تعزیراتو ځکه قاضي ته سپارل شوی امیر د وخت ته سپارل شوی چې هغوی د تعقیب دپاره خلکو ته څه رقم تعقیب ورکول کېدلی چې هغه رقم کېږي مثلا موږ یو مثال در کوم تاسو ته وړاند یو څوک دی یو زوی لري ځوان زوی دی ده هغه په خبره باندې پیږي تعلیم لري که یو تخطي وکړي پلار نصیحت ورته کوي خو یو بل زوی دی چې هغه سرکشه ده بار بار تکرار مخدره مواد استعمال کړي بار بار بدو خلکو سره ګرځلاو کړي د پلار راځي هغه ته لږ زیات استوغه خبره کوي یا وهل ټکولو ته خبر رسوي او یا زنداني کوي نو دغه ځامن خو یو رقم دی خو دغه حیثیتو ته کتل په دې اساس باندې هغه پلار پیږي دا زوی په دې خبره باندې پوهیږي او منع کیږي او دا بل زوی مې دا لیک ناپوه ده مثلا سرکشه ده هغه باید د تعذيب زیات تعذيب کړي یعنی تاسو دا ډاډ ورکوي چې دغه د خلکو اندېښنې چې کېدای شي چې په دې کې مطلب دا وي چې کله چې ستاسو کسان وي ډېر خلک دا خبره کوي چې کله چې مثلا ستاسو د حکومت کسان وي هغه ته سزا نه ورکول کې اقلا علني سزا څوک نه ویني په دغه قانون کې د جزا په دغه اصولنامه کې به دا خبره نه وي ټول به یو شان وي نه هیڅکله نه داسې نه ده دا ما مخکې ویل دا د موږ لخوا نه ده جوړه شوې دا قانون دا فقهي قواعد دي امامانو د مذهب په باندې قول کړی ده او زموږ په مهمو مراجعو کتابونو کې دا تسجیل دي او څوک چې په قضایي برخه معلومات لري یا مطالعه لري یا عقلا خپل دین په فقهي لحاظ باندې ور معلومي مطالعه لري په دې باندې اسانه پیږي او تشویش هم نه لري صرف هغه عبارات چې په عربي کې موږ پښتو ته راړولې دي نورم دا نه دي کړی چې په موږ لزان قوانین د خپل خلکو لپاره جوړ کړی وي په دې کې اشراف خلک وایي اشراف سیدان دي اشراف هغه خلک دي چې د لوړ حیثیت خلک دي قومي مشران سپین دا ټول اشراف په دې کې د موږ خلک دی نه وي همداراز هغه متوسط خلک هم خاري خلک ټول متوسط خلک دي حیثیت نفسي لري تعلیم لري پیږي د ژوند په اصول باندې یو د خلک خدای دې مکه چې هغه بیا متکرر مجرمان په مخدره مواد روغ دي یا ډېر خلک چې هغه نه منع کیږي هغه کاروبار متاسفانه چې هغه جرایم وي نو بیا مجبوري تعذير به ورته زیاتو چې هغه منسي دا د قاضي صلاحیت او د شرعي خبره ده مننه او یو شی دا چې په دې قانون کې دویمه ماده او اتم بندي وایي البته د اصطلاحاتو په برخه کې وایي چې د اهل سنت او جماعت د عقیده خلاف عقیده لرونکي شخص دا کېدای شي چې په هغه کې راشي په اصطلاح په هغو کسانو کې راشي چې دی مبتدی دی نو مبتدی خو طبیعي ده چې سزا لري ولې دی مبتدی شو دا خو د کتاب خبره د شریعت خبره د څوک چې د حق نه خلاف عقیده خپل کې موږ په مذهب اهل سنت او جماعت هغه بیا بیرته ځي په دین کې زیادتونه کوي یا دین کې شی نه دی ایجادي هغه ته مبتدی شریعت ویلي دي احادیث مبتدی ورته ویلي دي او شریعت فیصله ده هغه باید تعذيب سي او تعذير سي هغه باید سزا وي چې ټولنه د بې اتفاقۍ او تفرق طرف ته لاړه نشي او اسلامي هغه حق عقیده سي ده یو توهین سپکاوی ونسي مجاهد صاحب دلته یو څه وضاحت د شیعه وګړو په برخه کې په کار دی تاسو په افغانستان کې شیعه وګړو ته څه وضاحت ورکوي مثلا اهل تشیع هغوی خو طبیعي ده چې خپل فقه لري جعفري پلویان دي دوی په دې عبادت کې راځي کنه متاسفانه دلته دغه قانون د برداشت موضوع بیا هم د متاسفانه برداشت نه دي کېږي داسې نه ده یعنی څوک د اهل سنت والجماعت مذهب والا وي اوس بیرته بل لار اختیاري دغه مبتدی بلل کېږي
اهل تشیع ورونه خو هغه ځان ته له سره دغه مسلک دغه هغه نظام منلی دي دغه موږ په هیواد کې مثلا اهل ونود لرو نور مذاهب مسلمانان لا نه دي هغه لرو او په اسلام کې ځینې هغه حق ډلې وي چې هغه مثلا افغانستان نه لري په نور نړۍ کې ستا شوافي دي نور مذاهب موجود دي هغه باندې څوک کار نه لري صرف دغه د اهل سنت والجماعت عقیده سي ولري او بیا دا پریدي او غلطه لار اختیاري دغه ته مبتدی ویل کېږي د دې جزا کوي او وروستۍ خبره د ښځو په اړه هم ډېرې اندېښنې دي طبیعي ده چې دغه اصولنامې پراخ غبرګونونه راپارولي دي د بشري حقونو ډلو مدني فعالانو نړیوالو غندلی دی او وایي چې دا د خلکو حقونو ته درناوی پکې نشته د ښځو په منځ کې دغه قانون البته اندېښنې راپورته کړي دي مثلا که چیرته یوه میرمن د پلار کور کې پاتې کیږي د دغه نوي قانون له مخې به سزا ورکول کیږي مخکې داسې نه و دا جرم نه ګڼل کېده دغه په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی دا بیا ما د تعزیراتو برخه ده یو ښځه خاوند لري او دغه تعهد هم لري طلاق شوی هم نه وي جلا شوی هم نه وي د محکمې په حکم او بیا دا د خپل خاوند حقوق ته رسیدګي نه کوي دا خو داسې لکه څوک چې د بل حق طلب کوي نو دې نه خو باید پوښتنه وشي او که نه بیا خو کورنۍ ړنګېږي او ښځه چې خپل خاوند او اولادونه ټول پرېږدي ولاړ شي بې دلیله د پلار په کور کې او خو دلیل بل علت به یې څه شي هغه بیا جرم دی چې دغسې پرېږدي ولاړ شي هر څه ژوند مختلف شي تاسو پوهېږئ په ټولنه کې په اجتماع کې کورنۍ اساسي رول لري یو کورنۍ کې چې ښځه نه وي ولاړه شي ټول وظایف پرېږدي کورنۍ شړېږي له منځه ځي هغه شرعي لارې لري که چېرې ګزاره نه شي کوی باید حل لارې ته لاړ شي مصالحه وکړي که نه شي کوی طلاق واخلي بیا د خپل کار وکړي دا که دا یو کار هم نه یې کړی دغسې د پلار کېږي خو وظایف طلب کېږي د خاوند حقوق طلب کېږي اوس او که چېرته فرضاً د خلکو نیوکې په دې برخه کې زیاتې شوې او یا دا چې په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ شو په دې اصولنامه کې به بدلون راولئ که نه دا اصولنامه د شریعت اصولنامه ده موږ خلکو نه غوښتنه کوو چې څوک اعتراض پرې لري احترامانه غوښتنه کوو چې هغوی باید د شریعت مطالعه یې ور وکړي یو ور اقلا دغه مسایل په شریعت کې وڅېړي او اوس د انلاین دنیا د شرعي مسایل ټول په هر ژبه باندې پیدا کېږي په انلاین بڼه هم پیدا کولی شي یا اقلا هر څوک دا تشویش لري او مسجد لري امام لري او نه د پوښتنه خو تازه د سترې محکمې لخوا ویل شوي دي چې څوک په دې باندې د نیوکې حق نه لري د عدلیې وزارت دا خبره کړې ده او دوی به سزا ویني نو څنګه به خلک جرأت وکړي بیا نه جرأت نه د خپل ځان د پوهاوي دپاره ما خبره وکړه په عام محضر په شریعت باندې باید څوک نیوکه ونه کړي او ستا عقیده ومنله مذهب منې حنفیت منې یا مثلا اسلامي فقه منې اسلام منې نو په اصولو باندې بیا انتقاد کوي خو تا خو مسلماني تر سوال لاندې راځي بیا څرنګه کم مسلمان خپل معتقداتو بیرته انتقاد کوي د ناپوهۍ له وجې په خپلو باورونو باندې انتقاد کوي په خپلو امامانو باندې انتقاد کوي چې د مذهب امامان تېر شوي دي مجتهدین دي او دا خو بیا په خپل بل جرم جوړېږي هغه په دغه قاعده کې د انتقاد دې نه کوي ځان دې پوه کړي ځان پوه کول خو جرم نه ده ځان دې پوه کړي ولاړ شي مساجدو ته د علماو نه دې پوښتنه وکړي په انلاین بڼه دې مطالعه وکړي کتابو ته دې مراجعه وکړي دا کتابونه دلته لیکل شوي دغه کتابونه دې پیدا کړي یو چا باندې دې ولولي چې دا جزئیه دغه کوم شریعت کې دي که نه دي اسلامي امارت هېڅ شی له ځانه به دې قاعده کې نه دي زیات کړي ټول هغه څه دي چې حنفي فقه پکې راغلی ده او د کلونه په دې باندې حکم روایي شوې ده شرح مجلة الاحکام یو کتاب دی په اسلامي قوانینو په اسلامي حکومتونو کې بارز رول لري امام یوسف رحمت الله علیه کله قضا کړې ده د هارون رشید صاحب په وخت کې د هغه قوانین ټول د جزئیات او مادوار ټول شوي دي هغه د مذهب په اساس باندې جوړ شوي دي او ټول اسلامي د ځینو اندېښنه دا ده مجاهد صاحب د ځینو اندېښنه دا ده چې تاسو د چا نه منئ تاسو خپله خبره منئ مثلا د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو عالمان درځي د هغوی خبرې ته غوږ نه نیسئ په دې برخه کې هم تاسو دې ته تیار یې چې د دیني عالمانو نظرونه حتی نیوکې واورئ که څوک انتقاد ولري موږ سره مخامخ راځي په دې بحثو کې بالکل موږ دې ته آماده یو که څوک اندېښنه ولري د وضاحتونو ورکولو دپاره موږ هر چا ته بلنه ورکوو چې راسي موږ انتقاد نه منو یا خبره نه منو موږ دین د بل چا له خولې نه زده کول نه غواړو موږ په خپله دین لرو په خپله عقیده لرو علما لرو په دې دین موږ سرونه ورکړي په دې دین پېړیو پاته شوي یو نو موږ ته ولې دین خلک راوښیي موږ خپله خلکو ته باید دین وښیو البته که څوک تشویش لري ځان پوه کول غواړي او اندېښنه ولري زموږ د اصولو د قواعدو د قوانینو په اړه موږ بالکل وضاحت هم ورکولی شو تشریح هم کولی شو دا تاسو سره څه اوس غږېږم د وضاحت ورکولو یو پروسه ده ډېره مننه مجاهد صاحب کور ودان سلامت